صوبې ته اختیار ورکړی شو او دا د صوبې ته ورکړل شوي. نروې توتې ته مشرون هغه کیسه کوي، هغه مطالبې چې کومې دي هغه واده ته بیانوي. زه لکه شاه محمد خان سابقه لکه منیشتر هغه ته خوست کوم. دا حالات स्टेज पे से पैदाइश ही है. دا حالات ضلع بنو دي چې کی مامن پاسو یا من درنا سٹارټ کړو. منډانه مشر حاجی شیردار خان ته درخواست کوم چې هغه روشي و د خپل خیالات اظهار وکړو. و داسې دای به ماته ویایي چې تو ویایي چې په مختصر الفاظ کې ځکه چې مشرون ډېر دي هغه وا خبرې کوي دای دلته په مختصر الفاظ سره د خپل مسایل بیان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر و پوشتک و نگران مشران و دبان مشران و کشران تا زبط و براغ سلام کن و یه سوال تا کن یه خود اخبر من شده غدا پردیه دوام دا چه شور مکایه دا دلوال دست خورده چه دلیل نغلی گو ډیلی ورته پوسټ کوم چې هغه د ډیلي نه غلي کي و د میرخیلې جالوس روغی د پختونیار خان پکې یادات شي ایک تمیر هر کلای ویایي قدر روشي و ډیلی ورته پوسټ کا چې هغه د الکال افتی کرون کو شهردار خان وې دوسه په مخ خبره کوي کوم هغه څه کو نو وخت د پختونیار خان د ډیرو لږه هغه ویلکم و دمازی گره و اورینه و بچانه جانا و در رسول په خاطر دا شور باز کیه زنده باد خوصو په گوترانو گل خبرار و اولاد است داسې مې ویل ملګري چې د وکیلونو وفد یار وغی چې MLA صاحب نسیم علي شاه ورسېد سره د خپلې ډلې سره د خپلې علاقې د مشرونې ورسره د ده سره د ککیه میر جنید رشید خان دغې نثار خان دغې د ککیې ټولې مشرونې ته مې هرکلی ویایي هغه ورسېدله و انشاءالله اوسې د صبر مظاهره وکړي دا به پاسون کله کې دای شي د میر نه پوته شي و قانون نتی و به پیاس د مونږه د کپکې ریانا عزیزونه شهزاد خان مې دوا درې وره په هغه خبره شوی مول کا مشکې ډسټرب کوي هغه ته کوم چې دای بله خبره زه خو ګوره چې غوږ نه نشي کېدو بیا زه تقریر نه کوم خبره مولد دا سنن خبره شرط دی دا شو اشیاء جلوس مولد دورانیه زه دا کیسه تا کوم د خدای و د رسول په خاطر د اشتغال وځي زه دا وایم چې الله پاک پیغام د شته په قرآن شریعه یا ایها الانسان
د تمامه دنیا انسانونه تعالی پاک اعلان کوي چې کوم شي ته د موده یو ته غفله کړی زه وایم چې څومره جرمنان په 1976 سره زندگی شه ما ولیدل چې خاوره ته لاړو و نن یې سکنومانو وکړي د خدای و د رسول په خاطر ایسا امیده چکی میں بوٹا مطالبہ دی اول مطالبہ سارے پیرشتے میٹے روڑی دو و تاگا نشتا چیسے پر ایدا مطالبہ مطلعی نہیں میش پا دی ادبور نکای میش سر ایدا مطالبہ مانلی ہوا وزیرانا رو غلاو سونا مطالبه دا میش سر مانلی ہوا میشا او تشپیش کرے پاشپیش سر پیرش مطالبہ آدھا روڑ دو روی تا خلاص نی کیم چه ماما مشغله و دوید شاو و اماندی کیم پا تکلیف تی که ری پسه تله والیه میریان کماندو دی که برغزای دی که خلق دلادا که شمادی دلادا دا پا تغار دی و گود روبرت خمیرمانینا دادا میشه نمایندار لڑلاو بے اول چا تو سے کا ضمانت رو کئیے دامیر لوڑی نا خلوص آئی اوہ کرنیل صاحب نا کل کا پتا نا پل کا پتا موسارا دے کل زون گارنٹی نشتا زون گارنٹی نشتا چا جو سبوتا ہو کنا یہ نیم کل مش پتو لگی آئی زوریت تک آئی زوریت تک آئی ایس دل سیکرٹری سے بیٹھے دنا خبریں ماتا ہوا پریر دوا رسپو کا سرنگ پھاشا دو گوا اولا haka habra veteran de kabe بلو خوشا haka habra da kai زدانتا ہوئی کی سوال ہوئی ہے تقدیر کے پابند میں بچت و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند داشت دینا وجداوا کے روتے کون سا ہوئے داشت ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام واقعہ کو تکشیر سے موجود ہے وہ مجداوی سے جنرل سے جیسے کرنی ویسے بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسے کرنی ویسے بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ وہ جنرل سے بورد انگریز ہے مرحلہ روانہ دی زرکدان دا گبر دا پولیس سرات دا ایشوب کے توپ دا آلاتا مخومتا ہوندی چدا سے نتا ہوئے چدا تا نیچے گبر سے تیچے ماند رپو کا وہ تو تیچے دا امریکہ ڈالر دا روڑ لی شیرزاد جی کو دفعے لکاموفلیز سرائی آدھا و جذبتی سرائی آدھا تو میں دفعی کا معافی ہر مقرر تا دا خوست کون کہ دے دائرے منا دے اخلاق کو دائرہ سے کمی خبرہ اوکو میدو آغا خبرہ کئی
چې میډیا د خپل خیر او د خپل میر په مخ کې کوي میډیا هغه خبره کوي چې په مو بدلاږي هغه خبره مې زه بالکل یاد کوم دا چاوي د خبرې یا بدلاږي میډیا دا پاتې مې ولګېږي ان شاء الله دا پاتې مې ولګېږي دغه ته مې ورستی وستا دغه ته مې ورستی وستا خو की आराम श्रेणी पर आराम वास्ते रवण देर समाचे तो ते तुम्ही आइए दागा वा काही आहे मीडवे ते तप मग काही तो ते वेर पटे दावे काही दावे काही देखो लड़की देखो सेना चार ओपीए मसरोन चेरा दानो गोड़ी के दागा कोम दबर बात कर मसरोने के कीनो काही तलेगा में दे कोम मफादे सही दे कोम दे खैर दे परवेगी ملك حياة خان كيري دارسيلا مباريلا ملك حياة خان منبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمودري قدر منه دمودري عزت منه दादे कहते दमिश्ता पर स्टेज बंदे से नोस्ती दादा से मुखलिस का सोन नोस्ती उदा से रेखा का सोन नोस्ती तेवीचे ते चादरिया मामा दाइए देमरा का सर का लेचे चादरी मामा दाइए दाचे तो से उनु यही है कि दादे के खाल के सरा मिलाऊ न दी दाए मिश्तो से परदा किसा काई जे देखे बच्चों ने तस तकलीफ नूरा से दी जो प्रोफेसर इब्राहिम साहब और सराबाद मोहम्मद खान और सराब पीर साहब गंदेरा की मुशरोन रोगली दी एदु के जरा शुक्रिया अदा करूं खुदाई ने शेरजाद खान साहब ये जुबेलोंदे किसा कवा सेना सावे मिर्दे जुबेलोंदे किसा कई हालात कभी नहीं बिया हालात कभी नहीं बिया तक सदा इनकलाब और आज़ाई जरा ऊंचा तक गुजर बदे इनकलाब हालात कभी नहीं बिया तक सदा इनकलाब और आज़ाई जरा ऊंचा तक गुजर बदे इनकलाब वो हवादा गुलामी लकते गरता हम राजी हवादा गुलामी लकते गरता हम राजी तस्पीन दखलना और हमसे टपा दा इनकलाब वो शऊर दा नवी नस्ल शऊर दा बाहर में सुनना उरम तरंगा दे इनकलाब जदावियाई जबाद मोहम्मद खान जसेमरा रेगदा वो सेमरा रेगा किसा कई देमरा प्रदेश जुरात आस्ता वो जज्बा आस्ता परिनिया दावेली परिनिया मिस्ता दावेली जदा बान रेडी ना मिट पर पराख लोसाई तो पर वाइल ना बंद दलना देदा मंडा एसजी मौलाना आरिफुल्लाह साहब अमीर जमात इस्लामी जिला बनु का गवातिर का चारोशी तुसी सरा दे खपले ख्यालात इजहार की मौलाना आरिफुल्लाह साहब नारे तकबीर नारे तकबीर रेहा करो रेहा करो रेहा करो रेहा करो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलमुतअद्दिबीन बिअदाबिहि अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम देमो दे बनी देरे इज्जत मने पश्तने
او د باندې ډېرې درنې و قومي مشرون نن یقینا میږو تاسې پرېمې جانډې باندې جمع شوي چې دوی شي بله خبره نشته د سمره د پلټي خلک روغله سمره قومي خلک روغله دا ټول په یوې نارې باندې روغله چې میږ په خپل بانې شي په دې شهر شي په دې ضلع شي میږه امن غواړي و نن د میږ د امن په نوم باندې جمع شوي و امن هغه شی ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د مکې د پر اول سول دا کړه ده بیت الله شریف وروسته جوړېږي په د بیت الله شریف د جوړولو نه مخکې اول سول د امن کوي و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا یا الله د شهر ته امن ورکې ځکه چې امن وي به عبادت په سکون سره کېږي چې امن وي به تو کاروبار و دې تو روزګار وي چې امن وي به دې تو بچای تعلیم حاصلول شي چې امن وي تو صحت وي ټیک وي نو د ټولې مسالې د امن سره دي و ان شاء الله نن قوم په دې باندې متفق ده نن چې کوم قیادت ورته ده هغه ډېر جرأتمن قیادت ده ډېر بېدغه قیادت ده و نن ان شاء الله باندې قوم ټولې په دې باندې اتفاق کړی ده میر دادی ته خراج تحسین پیش کړي چې دې په دغه عمر باندې د پروفیسر ابراهیم صاحب عمر تقریبا 75-76 سال ده و د حاجی باز محمد خان عمر تقریبا 80 سال ته نږدې ده او پیر صاحب زمان ته تاسو خپله کسیه نو دا مشران چې وتلي نو ان شاء الله میر د دغه مشرونه په هر حکم باندې لبیک کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین د باندې د امن د پورا او د باندې عوام د خوشحالي د پورا یو داسې ځوان ورغونه چې د ډېرې قرباني دي د کلچرونو مشر ده غلام قباس خان اذان ته بخونندو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم साथ कबिल एहतराम दे बोदे बनी दे खौरे देर खुली स्टेज नोस कदर मोनी इज्जत माना उड़ीदा लिशवी ऐसे खबरे तगोश सरा नसी कदर मने दा इस हालात इत्तशी दे परा जोड़ शुवी दी वेले जोड़ शुवी दी उच्चा जोड़ करी दी इज्जत बने देसे को लेना ऐसे को लेना देमो बल बचे देमो वड़ियाती मोंशलो देमो तेर सारी शहीद ऐसले वो जुर्म ये ऐसे शाही वो ऐ ज़रे जुर्म ये नो जुर्म ये दाव चित्रे खौरे तक पश्तो न ते आमन गुश्तो पतेर पसुन से देमो सागुला उरेर कसी उयर कबेवेदा देमो जुर्म वे आ शहीद का ज़ोमुयर को जे पतेर पासून से देमोला शहीद शुआला मेवेदा देमो जुल्म वे दावे देमो जुर्म वे इज्जत मने एकिम कौम एकिम इलाके जे मुशरोन वे एक तप बादर ट्वेल नशे काउला मिश्तानन मुशरोने एमिश पोड़सने काटवी ओ कदर मने दुगले से देमो ढेर उड़ीना नोस्ती जब वजीर आला खाउस में वजीर आला से तावेली भी जब वजीर आला से नो ए पानिया हल्का चेकी मशबा उसरा ओ क्या में उसरा बोले वो काउ दे न बोलो बे दे खैर नस्तादा उन्हें बाप उन इंशाल्लाह ढेर हल्का वादी स्पोर्ट्स मुतलबे चाजी कलम उमन ले बेदेगे ना बात वजीर आला से एपेक्स कमेटी रुगुश्तला او پای بگس کمیټیشه غونډه مطالبه ومنل شوه خو ډېر په افسوس سره وایي ډېر په افسوس سره وایي چې دمو اخه دمو شعر دمو زمرای ابانی شعر دمو زمرای نن د سین په جلسه ده وره این دام مطالباتو و دام مطالبه میشن مشرانه و خوستی دی
چې دا روډونه وامیش د تکلوسای 10 ملیون وامیش د تکلوسای او دا کم حالات چې کریټ شوي دي دا و ان شاء الله میش د تخلقای میش وی چې او مشره چې تمو ته دمره قرباني ترسه قسم په خدای دغه پای خود ما دا در پسه ان شاء الله نن دې باندې ټول تاجر برادری مشره په تو پسه ویلوړو امو دې باندې د خور خاصو سند مو سکای په تو پسه ویلوړا امو مندای په تو پسه ویلوړا امو مندان په تو پسه ویلوړا امو غریواله امو دې باندې د خور خټاک وزیر باندې سای مروت ټول مشره په تو پسه ویلوړا مشره وای د قوم نظر په تو باندې دا مشره ایدوخ کوم نظر پوتا بنده دا چاش پیش مطالبه دی چا کاغت پیشون زلال ایتو پوینا یقیناً چه پدا سروه دی دوخ کوم تا وشراو وشروین کمیا انشالله خودوخ کوم تا دا لکسرنگی عزت کنه زنا کیسه دیره ملاولی نخپکه جیوینا سر اسپینه واقعی اما یوز برای دا وده دی ما پسنگ شوی لرده یوز برای می پسنگ شوی لرده اونینه ایک دقس ماری و میش پخار خالش منکلتیا کئی و کنوه کئی دا سیکتا تو سے نمبر دا اخلیه دا شیر پنو دا بابا بجلی اتاویا انشاءاللہ میجوے ملگرتیا کئیو کنا وڑینا چکیم مشرون ارتاویا ایردوم تلیکو خصوصا مشرون تمیدا سوالنا چه دے موجوم خان روڑ دا دے چان ندا دا دے مودے کوٹا دینا جمع خان روڑو آئینے تیم ورکیے اس نوستر کومرو بلا بار چه نستڑیا جی دا مندی وړینه په وخت کې نه ته کنجیره لګولې دي وړینه میز مشورې ته دا سوال کوي چې میز نن په تو په ستای دا و ان شاء الله وې کوي چې تور ته خوشاوي و میز وړینه و میز ده سین په جیل څخه چې د میز څنګه راي پرته میز خپل سوال کوي ډېره مهرباني ډېره شکریہ یار ورکل یار دا زوی په دا جلسه شه په دا احتجاج شه د ضلع بنو ټول قومي مشران و عوام موجود دي زه دې ته خوش آمدید وي هرکلی وي زه د امندیر مشران ملک عصمت الله خان و ملک فرزند علی خان ته سوال کوم چې دې سټیج ته راشي از پیر سید علی شاه ته درخواست کوم چې دی راشي و د خپل خیالات اظهار وکړي د ضلع بنو یې نوجوان ده جذبتي ده په د قوم غم ده ورسره فکر ده و انشاءالله دایو مستقبل شه د باندې قیادت کوي انشاءالله ډیره ټیټ کته مایک ورنږدې شه ډیره لوړ پیراویا د خلکو انتظار برونه دوستونه مشرونه دیبانی د ګوټ ګوټ نه راغلي په کوم ماینه په وطن ماینه ډېره د خوشي خبره ده چې موږ په خوره من د هر کله داسې بدم نه راغلي یا د ګوټ د طرف نه یا د پیټ د طرف نه یا د پتلون د طرف نه به د کوم داسې وتله ده لکه 19 جولای به د چرواتلو به د شومي حال کې ویل چې دا خال ته کېسټ باندې ده دا خال ته کېسټ باندې نه ده دا بمبره دي د پښرواتلې دي نن یو وګوره چکی به کیمرې ته لګولې دي نن یې پاسه وګوره چې دا خال غلامي د انګريز رګمنې به د چکوال او تلګان د خلک غلامي څنګه باندې کدا ظلمونه پورا نشو ګرانه وطن چې نه کې باندې غټینا
ملګری تاسو ته پته ده چې دا خاوره باندې چا د امن غږ کړی ده په زندان شبان ده هغه نامعلوم ځای ته وړه شوه ده موږ نه مني دا نامعلوم ځای نه موږ نه مني دا فیکې فایرې نه موږ ته خپل قیدیان موږ ته خپل مشر حاجي سماد خان زر تر زره رها کړه کاڼې په ډکې مې ځای شه چې توخې مې اچولي دي ډېر عدل پکښې درسي مشران دوستي موږ ته زمین اجازت نه راکوي چې موږ د هغې په موجودګي بډې بډې خبرې وکړو خو موږ د کوټه دل د کوټ دیان د کوټ براړه او د سیروني نه چې کوم په درنو جلوس شي راغلي کوم ملګري راغلي د هغې شکریا ډېره مننه الله مې دغسې په ننګ لره الله مې دغسې په اتفاق لره یو جهان مننه मुफ्ती अब्दुल हनी डिस्ट्रिक्ट खतीब जिला बनू एक दरख्वास्त कम चदाई रोशी और पले ख्यालात इजहार की जनाब मुफ्ती अब्दुल हनी सर क्लियर वर्क नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वो कौम नहीं लायक हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है वो कल के गम आइश पर कुछ हक नहीं रखता जो आज जिगरसोज दिल अफरोज नहीं है मुडेर दाने मुहतरम खुसूसन जिला बनु मशर बाज मोहम्मद खान साहब प्रोफेसर इब्राहिम साहब डॉक्टर साहिब जमान साहब मौलाना सैयद नसीम अली शाह साहब और दिमो डेर दराने मुहतरम मुशरों कशरों ने नन दमरलो या अजीमा इज्तिमा चिमिश्तो से पखपल स्तर के बंदुवीने दा सिर्फ हुजूम दे दगे खाल के नदा बल्कि दा दे खपल बच्चियों ने दे मुस्तकबिल यसेरा और फिक्र शुरुआत दी मीर दे बच्चियों ने मुस्तकबिल में पकीमा तरीका बंदे महफूज की जी नन निश्तो से वीनी चेदे पिरा इंसानियत वीना बिला तफरीक बैजी दे इंसान वीना दम रखे मती दो हजरत सादी से फरमाई कि बमुर्दी के मुल्क सरासर जमीन नियरजत के खूने चकत बर जमीन ये सोच का दी वो इंसान चे बगैर दे हक न त्याशी दा दम रखे मती भी न दो चे का दे दगत को बदल से दा टोलम से का पाए वो शवेर के ए दगयू सोच की वीने मुकबला नशिकौला नन सेमरा को बेदर्दी सरा खल्क लगिया दी कत्ल केजी बदमनी उरेस पोरेस जो तेजी देखाल के पजरेश खौफ व हिरास प्रेता हकमतीना आदाद अवामे दे परा दे मेरो दे प्लोर हैसियत लरी नन दे मीर आगा मेरो प्लोर जालिमोन शुवी दी पखपले बच्चियों ने बंदे ऐसे कैसे हमदर्दी न के जी मीर दे दीन अदा मुतलिबा कई
چې څرنګه تو ته میر او پلور ویل شوي دي ته د میر او د پلور کردار ادا کا دا بچیون پردي کوه مه دغه بچیونو سره ظلم مه کوه په دغه بچیونو باندې مځکه مه تنګوه نن د هر طرف له روډینه په من دربان کړل لیارې دربان کړلې بلکینه دې په شو لګول عوام دې مجبور کړل چې دغه ځای ته دې وروتلو نن احتجاج کوي د تو څنګه د میر هغه ملګري چې بغیر د جرم نه نن په جلیشه پروته دي قید کټ کوي عدالتي تاریخي نن ورته لګي په نه بنا باندې تاریخي نه ورته بدلېږي میر د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د قوم کیم بچیون بغیر د جرم نه تو جلې ته ورچولې دي دا د فوري طور باندې رها شي کی ملیار دي چې بند کړی دي الیار خلاص کا قوم سره مزید ظلم ما کوا د دغه لیار دي بندشت وجنه د میر معیشت تباشه د میر روزګار ختم شه د میر بچیون په تکلیف دي د میر بیمار هسپتال ته نشي رسولی چې پلیال شي د نسیا وکړي دا ظلم مې تر سره سره د قوم برداشت کوي دغه وجه نه د محترمې د قوم یوه متفقانه ارادو چې د میر نه رکاوټونه ختم کا میشته روډینه خلاص کا د میر نه اپریشنونه لرې کا څه فایده دغه اپریشن یې وکړله چې 2002-03 نه دا سلسله لګیا دو دای دا ثابته کو چې دغه اپریشن په نتیجه شي دا امن راوستوي امن نشته د محترمې زه د وخت اختصار په بنیاد باندې په دغسې خبرې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا زوی د ممشکل د داود شاه قوم مشرون ملک نذیر خان دیه یا خان ملک جسے کا موجود بھی آدھا روشی سٹیج تھا از بل یوزوان سفیر جنان تا درخواست کم چی روشی و دخپل خیالات اظہار کی سفیر جنان धन्यवाद साक्षात आपला पुढीलच राव یما پښتون د پښتنو سره زم یما پښتون د پښتنو سره زم تل په لار د میړنو سره زم حمزه سفر که د حجاز ویلا هم زه د پښتون د قافلو سره زم او دومره به پاتې لکه پرخه نه یم چې په دنور د پلوشو سره زم او تر څو چې راغونډ په یو مرکز یې نه کم هرې طبقې ته د جرګو سره زم شریک هم په نوم د الله چې ډېر بخښین کو مهربان ذات ته په ټولې ناول په سټیج نوست میږ مشرون شاید د ټولنې مینه زه ونخله پسانگ شه موی لوڑ ملگری موتا پا پینڈال شه مخمخ نوست خال تولی تا پا جامع اسلام علیکم ستڑی ماشیه پا خیر رو گلوستا ملگری تو سے تا پاتای چه دسے کولی رسا در دیر واخنا پا بانی گل بنده بیا جو ڈالری جان دهشتگردی مسلط شوبیه دو چه ده ایغه پا تسلسل شه ده میش پا وطن گود بیڈ دا خال کې راوستي دي ملګری تو ته پاته وي چې دا خال پردای خلک نه ده دا د دخکند خلک ته د فیسیلیټیټ کوي روزانه د میش په علاقه شه ډرون اٹیک کېږي ټارګټ کیلینګ کېږي بم دمکې کېږي خو نن رسایو کته جوات نشو دی بیا د باندې
د اپریشن کیسه کوي میر د سټیج نه دا خبره کوي چې تاسو سرباز بوکو راه نجات مې وکړو کیما تیرا مې وکړله په انا یاد سدو چې دا خلک مسال افراد چې سمره دي ډېر شال او کم نه دي وسره دا ځایګه میژه د انټرنیټ خبره کنو کو په د خواوشه علاقې شه سړک باندې کوټه دل اماندی وسره بکخیل جنخیل په داسې شپږ میاشتې راسه انټرنیټ باندې روډینه باندې روزانه په چک پوسټه باندې خال دره ولي وي بیماران د په جنخیل شه رسوای نشي ساونه او کېږي خو د ظالمونه میشته روډینه خلاص نکړل وسره دا د کمالګری د شډل فور خبره وشلله میر د خپل په شډل فور شي خو د دغه سټیج نه میر دا خبره کوي چې دغه شډل فور نه مې چې ونه بوسي خو دغه باندې ته میر امن خامخا غوړي دا امن دا سیوا خبره ده چې میشه د ډي سي نه یا د سي نه غوړي دا امن خراب کړه دغه آرمي دا غوړي و میر د آرمي نه او په جواب وینو مخله دغه جنگ فایده جرنیلون ته دو په دغه جنگ شه په ټولنه کې ماتي چې دي اده دغه ځوانونه ساري نه دي چې میشه ورکای او فایده دا یار نه وړي اخري شه وسره د میر د بانی د مشر حاجی عبدالصمد خان چې غونډ خلک پیژنې او غونډ خلک ته پاته دو چې په فیک فایره شه پهله د خبر پښتونخوا چې سمره جلینا وي دا مشرون په سټیج نوستي گوا دي چې دغه برکات له ایسه بیا سین ته لږه ده او فیک فایره شوی چې نه ولدا میر د حاجی عبدالصمد خان د رهایی مطالبه کوي ملګری خان ډیر نوستي زه خبره ډیر نه وښداو په اخر شه د یو شعر په دا باندې اجازه ته چې وخت مو که په ډېرو ولولو خاورې هوارې کړې وخت مو که په ډېرو ولولو خاورې هوارې کړې مونږ لکه ډېوې په توره شپې خاورې هوارې کړې خو هلته خلک لاړل تر سپوږمۍ شکې راوختل دلته پښتنو په پښتنو خاورې هوارې کړې ډېره مهرباني ډېره شکریه یار ورکیل یار د ګانیګل سټیج مایک د خشولیه و د امن په تحریک شه همیش د وکیلونه ډېر غټ کردار ده و هر کله چې په باندې کوم د تکلیف راغله ده و کلا برادری په سر شه وروړ دي خپل کلام یا استعمال کړه ده خپل طاقت یا استعمال کړه ده وخپل خپله یا استعمال کړی دو از د وکلا برادری نمائندګي د پورا نثار خان ایډوکیټ ته درخواست کوم چې روشي و د خپل خیالات اظهار وکړي نثار خان یسره دا چیټ وکا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مو پشته ډېر درین مشر حاجی فضل محمد خان صاحب پروفیسر صاحب د میر نمائندگان د قومي د صوبایي اسمبلی عمران و د مو په وینا مینا د باندې ګول ډېر درنه مشرونه زه خپل تقریر د دغه شعر نه عرض کوم که خزیش نه په قبر نه ویلاړې که خزیش نه په قبر وی ولاړې که غلام مړونو راځي ته کې پلاړې چې په خپل وینو نوم لا مېدلې او ماما پدې ته وای د جماعت غاړې او چې کترې مې فویده تخمن نکړي مور ما پسې په کوم مخاطه جاړې او یا بدا بننګ عمل باغ ادن کړم او یا بکرم د پښتنو کوزې ویجاړې د مې عزت پلې د دوه درې کولنا په باندې کوم یو ظلم مسلط شو ولا مش مختلفه
جرګې پاسونونه وکړل خو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې دا زوی د میز عزتمن وزیر اعلی الیامین ګنډاپور صاحب روغلو دا زوی د میر مشرون دا زوی د میر پیګون دا زوی د اختم میشته منسټر صاحب دا زوی میر سره دا وعده وکړه چې کیمه د اپیکس کمیټې مطالبه دي هغه میر منظوره کړې دي تو دې ته شاید پاته ای کنه کله نو بیره دو چې دا دوی په دا پارټي ګټ شه دا کاغذ یې چک کو چې میرا کیمه مطالبه وي چې کیمه مطالبه د میرا مشرونه پس محمد خان دغه پروفیسور صاحب دغه و میر نماینده کول سره کړی وي و یې وی چې دا مې غونډه منظوره کړې دي میشته خدا پاته نه لګي چې دا حکومت څه ته وایي یو طرف پلا میرو حکومت تا دی وی چې میر به واسي چې ته به واسه ترولا دا غون کوم د تو سره دا میرو نن دا خبره په سټیج وتا کو چې پیر سے وې چې وکیلون چې کوم نه خو وکیلان نشتا پیدا کوم دا اګه نه پات وکالت تا میرو د کوم نه پرا نه نه د ډیسټریکټ بار او د های کورټ بار د لاکی د کرے کو د پانی و د وزیرستان وکیلوں نے ہڑتال کړه دا مشرون چې کله میستوي میشو ان شاء الله ہڑتال آئی او وکیلوں نے پسار شي وایغه نه بعد کوم په شاوي بل خبره ننیوا خبره د مشرون ته کو چې نه راوخ نشتا په 2 تاریخ باندې د جماعت اسلامي په مرکز دا خبره وشوه چې په 20 تاریخ و میرا پر امن احتجاج وی حکومت چیرې ده حکومت نشته نن زه خپل مشرانو ته وایم چې دا قوم مې سیکاسي نه سیکوانه سي چې دا روټي نه وي میشته چې په خپل خلاصای دا یو ورځ کنه زه مشرانو ته ډېر په ادب سره دا خبره کوم چې نه میږي ته به عزت نه غوړي پارین حکومت ولګېدو و تاسو کا کډه وکندله پایره کېټ مارکیټ څنګه وکندله په ځمن روډ شاو وکندله دا د میراث پنځري پروفیسور صاحب او بازو مات خان دغه په نوزه په لګیای میشته نه شارو په چار دا نن وې صلی سینا چې سره سمې دا روډی نه خلاص کړي مودا تجویز دا په خیر شه بیا د ټوله چې سیم را کومینه روغلي دي او خصوصا د وزیر خارجه مې شکریا ادا کوي په خیر شه په دغه شهر سره امن غواړو صلح غواړو امن غواړو صلح غواړو ضرورت د دې وطن دی امن غواړو صلح غواړو ضرورت د دې وطن دی یا وطن دی یا کفن دی یا وطن دی یا کفن دی یا وطن دی یا کفن دی نثار خان نبات کا کھیل قوم مشر سابقہ صوبائی وزیر ملک شاہ محمد خان ته درخواست کوم چې دای روشي او تاسو سره د خپل خیالات اظهار وکړي ملک شاہ محمد خان رضا کښنه بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا محترم حاجی بز محمد خان محترم پروفیسر ابراہیم خان محترم ڈاکٹر سدرمان صاحب نمیش پارلیمنٹیرین دیبانی قومی مشرون و دمو ډېر قدرمن دیبانی عوام ټول ته په جمع السلام علیکم نن تاسو ته خوشخبری درکوم چې تاسو داسې اتفاق وی چې د کیم په اتفاق راغلی یاستای نو داسې د چا جرأت نشته چې تاسو امن درکوي په تو روډی نه لکو کولاو د روډی د پورا د میرنا د تاریخ انصاف د څلویر حلقې ایم پی ای او یو ایم ان ای دغه نه 15 کروڑ روپے کټ شوی دي د ډیولپمنٹ دي شیر نه کاټتي نو هغه پیسې دا وګورنه خپل پیسې وګورو
एडीसी ना वे घोड़ा चे हम पे पैसे दे चे वगड़ा लेमुना खुद आवाम दे पूरा काटवे एतु से अमुनाती एतु से पमीर हक का हुकूमत तारीख इंसाफ ता मिश से मवारे जुड़ी जी नो इंशाल्लाह अगर रोडीना चकीमा 4 पे लगिया दो अभियान अंशवल नो मेरा दे डीसी ना दे कमिश्नर ना वो दे इंतजामिया ना दा मुतालबा की चिदा रोडीना सम जुड़ का होगा जुड़ी नहीं मिश्ता दगा कुलाऊगा चिदा किम दे जोड़ दी मिश्ता दगा कुलाऊगा नेर दे मो आवाम दे मो दे बानी खाल 10 पीढ़ी जरवतली दी पदग उम्र के जदे तादाद वर्गो मैं दे सर मिशाना पशाना वेला रोडवी अल्टीमेटम दे तारीख मुकर्रर अभी चकीम तारीख मुकर्रर को दगा रोडीना मिश्ता कबील दी खुदा दा कुलाऊ को वेले जे मो बीमार महफूज न लाए पलियारे मर्शी एमो मेर तकलीफात आदि चाना पट नदी बल दे अमन खबरा अमन दे हुकूमत आईनी कानूनी जिम्मेवारी दो नोडेरा दे अफसोस खबर दो जे मीडिया पे सूल गुड़ी मीडिया पे एहतजाज गुड़ी ना खुद हुकूमत पहला जिम्मेवारी दो वो बल तरफ दर दयाई पाकिस्तान बाबा आई जैसे दे ईरान व दे अमेरिका पे सुलह लग गया है पटोला दुनिया के से तकड़ायो दा केर अमन हा जुड़ का जबरदाई जुड़ा हुआ है दमरा गाठो ज़ानर टेम ना उखालो मशरून दी देर के माती मशरून इंतजार को वो दे रोड को लावल जकीम अल्टीमेटम दा देरे का सोनवेर को मिलवे दे सर अशाना बशाना वे लोडवी कना बल समाद लाला मेजाया जफरन दाखलोस को हनीफुल्लाह पश्तीन समाद लाला दखल दर खलोस को दा कोमी खालती और बकोमी जुर्म देनी वली दी चेजाग मा का खामोश डेरा मन्ना डेरा शुक्रिया टोले मुकर्ररीन था मुशरोन था दरखास्त था चे शमामत खान गुंडे जाइने लुस्की टेम मोकलिए जगह चे मुशरोन डेर दी चे हर इलाके नुमाइंदगी उशी एज जबानी योबल मुश मलक शकील खान था दरखास्त कहूँ चे रोशी उदाई दे पूरे खिलाफ इजहार की मलक शकील खान कलियारो तो खुलासा किए गुलापा تلسكي خليل نشرب مظلومات عند تمر جاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شويب خان نشكي ممليزو ستيك سكري كير سيب زرو قشتنا شوفنا خصوص صرف تخبل طول باني د عوام شکریا دا کوم چې دی روغل و د خپل د ایساکی کوم دم به حدا مشکوري چې مش سره ډیر ټوله جلوس داله روست د هډر مشکوري زه ټیم زیات نه وخله مش خپل ټیم بزمات خان ته پرېږدي خو صرف دوه خبره کول غواړم لکه څنګه دغه غونډه کسونه به تقریر شوول دا ځکه د میر بچیون وشتل شل دغه جوړه وشله واکا سونه کیسا ختم شوا دا سه د میش د دغ باندې ډیر تکړه کسون چې پاشه کسنن ذکر ونکو سماد لاله وشو زیاده وي چې سماد در خلاص کړی ځکه چې په فیک فایر شي اکشن ولاده او کزه دا ځکه د پی ټی آی دغه لاس کسونه ذکر نو کو چې دا جلسه جلوس ارزښت شوې دي آغا زیشه جلتا خلق لوٹ شي پا مو پا خپلا پانده فایرین دی دی مو پا پارٹی وی فایرین ای نو زو صرف دا سوال کهوں چه دا غون کا سون که دی پی ٹی آئی کا سون دی چه کم پا جیل شدی سٹوڈنٹون دی ٹول دی ایغ دا زی ذکر لازمی مول چه زوی کهوں و دی سماد چه سماد دی دغ زینا و پی ٹی ایم نا دا اڑلا شوا سماد کا دی دغ زینا اڑلا شوا اب دغ شی اڑلا شوا چې د جماعت اسلامي دفتر شه پروګرامو د دغه قوم د ټول میش د باندې د قوم جرګوا چې هغه نه دای کېرتل نو هغه یو نو زدام یې چې کدا سه میش نه یې کاس دی ورکای نو میش ودا ډیره کمزوري وي زبا اخري شه صرف دا یې چې بزمات خان پروفیسر صاحب او ډاکټر صاحب ته سوال کاو چې تقریرین ارټل کې نه را زیات تقریر ته چې ټیم نه مور کوي لا هامل روكي جمك شكل روكي صراحة
سر ګلون صاحب شکیل خان چې کومه خبره وکړه زه د هغې خبرې تایید کوم دا زه همیش چې د مشرانو ورغوړي دغه دپاره ورغوړي چې دا مشران د مختلفې علاقې مشران قومي جرګې ته داسې تجویزونه ورکړي داسې مشورې ورکړي چې هغه مشورې باندې جرګه لوړه شي او د باندې د قوم مشکلات حل شي دغه دپاره همیش د مشرانو ته دا زه ورغوړي او دعوت ورکوي او د خبرې موقع ورکوي دغه دپاره نه ورکوي چې جذباتي خبرې ده وکړو زه د ضلع بانو بل نوجوان قیادت د تحصیل کاکی چیئرمین سابق چیئرمین جنید رشید خان ته درخواست کوم چې راشي او د خپل خیالات اظهار وکړي جنید رشید خان زوی ته وکړه ته لرې لوټ شورې سره تغییر بسم الله الرحمن الرحیم یمو خدا پیندال سے نوسته غونډې مشرونه کشرونه امزل یمینه تو ستا پجامه بند السلام علیکم یمو عزت منه مقررین ډېر خبره وکړه نه روا کوي دخل چې د نن پتی مقصد ور وتلا دا غونډ باندې ته سوشل میډیا په سکرین باندې دا دعوت ورکړه شو چې په 20 اپریل باندې میز د باندې باند روډینا خلاصي مسالې ډېرې دي نن ناسیخ څه کم دوا کوله مخشه په 19 جولای باندې دلته په باندې ځخل کار وتلو او د پاکستان په سطح باندې یو ریکارډ شو او پارټیم شاه هون پاکستان ته د باندې خلک دا یو پیغام ورکړو چې میز امن غوړي میز د دهشتګردي ملګری نه نه دا چار د مودو چې موده خوره چې باندې ګل د امن خوره وا دغه ته دهشتګرد د تیم زوی نه روغی چا روست چا آباد ک چا وسله ورکړه دغه سره مو چار نشته په دلکاوي خلک وروته نن دوا کوله مخشه هغه دا ټکاو کو چې را میش په خپل خوره باندې امن غوړي و دغه د کرای جنگ دا د ډالر جنگ دا د کاروباري جنگ دا میش پیسو صورت باندې نه غوړي خو دغه نه بعد بدقسمتي سره امیش د باندې حالات تاسو خراب شول چې په هغه علاقې چې میش په چکرې ته تللی آجو کبر سرام خلق خود یې ولشل چې مو یو وریم شل غوه دغه خلک نه بیت نه راسه پته نه ولګیدله انسانونه سره ور یې ولشل میش یقین ده چې میش دمره ورک نه نو دمره ډیره مال حالات خراب شوي خو دا یو سوچه سمجه منصوبه چې میش باندې خلک دا و چې میش اپریشن نه مانی دغه نه بعد حالات دوی ته ورسېدل چې د خلک خپل چغې وای یمو د لاکي کسون راوړل شل یمو په باندې شپه ګناه خلک اور